اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. هوم بیولوژي ته ستاسو د ټولو خوش آمدید. نن زما موضوع د ایکسپریمنټ ده، یعنی تجربه. د دې نه مخکې ما وضاحت وکړو د ابزرویشن، هایپاتیسیس او ډیډکشن. نن در سره بله مرحله شریکوم، دا 4 نمبر مرحله ده، یعنی تجربه یا ایکسپریمنټ. نو ایکسپریمنٹ کې دا دی چې it is one of the most important step of biological method. By performing experiments, hypothesis will prove true or false. دا د ټول نه اهمه مرحله ده د بایولوژیکل میتھډ. کوم موضوع یا ټاپک چې مونږه شروع کړی دی، د تجربه کولو به مونږ ته دا پیدا راوځي چې آیا زمونږه مفروضه، یعنی هایپاتیسیس چې په انګلیش کې ورته هایپاتیسیس وایي او په پښتو اردو کې ورته مفروضه وایي، چې دا صحیح دی او که غلط. نو د تجربې کولو به مونږ ته یا ماهرینو ته دا پیدا چې دی دا به راوځي. If hypothesis proves to be correct, then it is accepted. If hypothesis proves to be incorrect, then it is rejected. که مفروضه یعنی هایپاتیسیس صحیح ثابت شو د تجربې د وجې، نو دا به ټولو دنیا او خاص کر پوه خلک به قبول کی. که مفروضه یعنی هایپاتیسیس صحیح ثابت نشو د تجربې د وجې نه، نو دا به بیا ټولو دنیا او خاص کر پوه خلک یعنی ماهرین به بیا نه قبلی. There could be possibility that the results of experiments do not support any hypothesis. Under these conditions, new hypotheses are developed and tested. د دې خبرې پوخ امکان موجود دی چې کېدای شي د هایپاتیسیس یا مفروضه د دې لپاره چې کم ایکسپریمنټ کیږي، د دې لپاره چې کم تجربه کیږي، یا چې کومه تجربه چې مونږ کوو کېدای شي په هغه مفروضه یعنی هایپاتیسیس له سهاره ورکي یا ورنګي. په ساده الفاظو کې د دې مطلب دا دی چې کومه تجربه کیږي، کېدای شي چې دا تجربه د هایپاتیسیس له یا د مفروضې له سهاره ورکي او کېدای شي چې د له سهاره ورنګي. سهاره ول ورکي نو مطلب دا شو چې دا ایکسپریمنټ چې دی صحیح دی. که سهاره ول ورنګي نو مطلب دا شو چې دا ایکسپریمنټ هم غلط دی او دا مفروضه چې دا هم غلط ده. نو بیا په دې حالاتو کې د هایپاتیسیس یا د مفروضې صحیح ثابت کولو لپاره به مونږه نورې تجربې کوو. نو په دې پسې بله مرحله ده کنکلوژن اینډ ریپورټینګ. هغه به انشاءالله په را روانه ویډیو کې ستاسو ته وښیم، اپلوډ به یې کړم. که ویډیو ستاسو خوښ شوي نو لایک یې کوئ، کمنټ پې وکړئ او شیر یې کوئ. او ستاسو د ټولو وخت ډیره ډیره شکریه.